د هرات نوي والي څنګه هراتیانو ته اخطار ورکړ؟ د هرات دښتې څنګه قبرونه ګرځوي؟ ویډیو را سره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو بخیر. د هرات والي د هرات دښتې د قبرونو لپاره تیاروم. په هرات کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سم د هرات والي عبدالوحید کتالي وایي چې د دې ولایت دښتې د قبرونو لپاره تیاروي. عبدالوحید کتالي په خپلو خبرو کې وایي که خلک روغتیایي سپارښتنې عملي نه کړي او کرنټین ته پاملرنه ونه کړي نو په دغه ولایت کې به ناورین رامنځته شي. د هرات والي خلکو ته په خپله وینا کې ویلي چې ولې روحیه درکړم چې ګواکې تاسې په کرونا ناروغۍ نه اخته کیږي. باید درته ووایم چې زه همدا اوس د قبر کیندلو په حال کې یم او د هرات دښتې د قبرونو لپاره تیاروم. عبدالوحید کتالي زیاتوي چې سختې ورځې په مخ کې لرو او په کرونا ناروغۍ د احتمالي 8400 اخته کېدو کسانو لپاره بسترونه تیاروو. په هرات ولایت کې د کرنټین موده هم د 14 ورځو لپاره نور هم غځول شوې. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 284 ته رسیدلي چې زیات کسان پرې په هرات ولایت کې اخته شوي. د یادولو وړ ده چې افغانستان کې د کرونا وایرس لومړۍ پیښه هم په هرات ولایت کې ثبت شوې وه چې یاد کس له ایران څخه بیرته راستون شوی و. له هرات ولایت وروسته د کرونا وایرس د افغانستان نورو ولایتونو ته هم خپور شو چې اوس د پلازمینې کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې کرونا وایرس خلک نیولي. همداراز د پلازمینې کابل په ګډون یو شمېر نورو ولایتونو کې کرنټین اعلان شوی، خو د عامې روغتیا وزارت په وینا خلک کرنټین نه عملي کوي او که چیرته خلک احتیاطي تدابیر عملي نه کړي په هیواد کې به د کرونا وایرس پراختیا ترلاسه کړي. دا به زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.